کار ساخت یک شبکه آبرسانی در قریه پایندخیر ولسوالی آببند غزنی آغاز شده است. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مسئولان محلی و باشندگان محل حضور داشتند. باشندگان این ساحه ضمن ابراز خوشی از ساخت این شبکه آبرسانی خواهان توجه بیشتر به بخش‌های انکشافی نیز هستند. ابدیت موږ ډیر خوشاله یو دلته د موږ له اوبو سره ډیر اوقات تېرېږو خو موږ به له ډېرو لرو جایو چې اوبه راوړې او دلته به مو په ټکټرانو یا په ټانکرانو کې راوړو. نو اوس له ډاکار موسسې څخه ډېرو مننه کوو چې موږ ته یې دغسې یو پروژه برابره کړه. او دا په دې وخت بارانو کې په دې وریځو کې به موږ ټول وخت سرګردانه لالهانده ګرځېدلو. که به چا د ټانکر قدرت و هغه به راوړو، که به نه و هغه به بس په دې بارانو په دې سړو هواو کې به منډې والې بیا به د خوا ته به راوړې. نو اوس الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د سړک راپور شو د سپینه بنده تر خلیج تر بازاره او بل د خلیج په ساحه بازار تړلې ساحه کې د موږ ته یو کلینیک را جوړ شي. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات غزنی میگویند این پروژه با تلاش و نظارت آنان با هزینه مالی بانک جهانی و در هماهنگی مؤسسه داکار تطبیق می شود که با تکمیل شدن آن 185 خانواده از آب آشامیدنی صحی مستفید خواهد شد. دا پروژه د پایندخیلو په کلي کې پلي کېږي. مجموعي بودیجه د دې 5 میلیونه او 4,09,000 افغانۍ لګښت یې د بودیجه دغو نه ده او ګټه اخیستنې فامیلونه 115 دي او شیردهنونو تعداد یې په 9 باندې ده. موږ تاسو ته او ټولو ولسونو ته او محلي ادارې ته اطمینان ورکوو چې ان شاء الله الرحمن پروژه به د ټولو انجینري نورمونو مطابق د کیفیت او د کمیت د لحاظه تطبیقیږي او موږ پوره ډاډ درکوو ان شاء الله الرحمن چې پوره به د کمیت د لحاظه برخوردار وي. مسئولان می‌افزایند که در سایر مناطق نیز پلان ساخت شبکه‌های آبرسانی را دارند. آنان از مردم می‌خواهند که از پروژه‌های عامل منفعه محافظت کرده و از استفاده بیجا و اسراف آب جلوگیری کنند.